د ځینې خلکو دریځ هیڅ نه وي معلوم، لکه د چتي کله په هغه منډه او کله په دې منډه ناست وي. تر پرونه یې چغې ویلې چې افغان یم، افغان وم او تر مرګه به افغان اوسم. خو نن د هغو خلکو سره په مسکو کې ناست دی چې نه افغان مني نه افغانستان مني او افغانستان وژل غواړي، افغانان وژل غواړي او تل په افغانستان کې جنگ غوښتی دی ځکه چې دوی جنگ سالاران دي او په جنگ کې د دوی ګټې دي. او هغه کسان چې تل افغانان او پښتانه په دې باندې تیرېستلي دي چې زه افغان یم او د افغانانو دپاره مې سر قربان دی، نن د هغوی سره ناست دی. او هغه کسان چې تلې افغان وژنه کړې ده او د افغانستان د ورانولو کوښښونه یې کړي دي او ټولې نړۍ ته یې ځای ورکړی دی، اډې ورکړي، د هغې په پارلمان کې هم ناست دي، د همهغې سره یو ځای مي، د همهغې مله مي. سړی حیران شي چې په چا باور وکړه، چا ته لاس ورکړه، د چا ملاتړ وکړه. خو دومره درته وایم چې افغانان نن هغه افغانان نه دي لکه څه وخت مخکې چې وو. ډېر ښه خپل دوست او دښمن پېژني. افغانان هیڅ وخت د چا سره دښمني نه کوي او که بیا دښمنان یې نه پرېږدي، مجبوریت وي، نو بیا مجبوري هم په نه راکوي او جنګ هم په نه راکوي، دښمني هم په نه راکوي او دوستي هم په نه راکوي. منګه ټول هغه لر و بر افغانانو ته پیغام ورکوو چې داسې کړی، داسې کسان، داسې خائنان چې هغه په سیمه کې جنگ ته لمن وهي او په خپله د چا غلام وي، د غلام وي، داسې خلک په خپلو لیکو کې مه پرېږدئ، رسوا یې کوئ، تر څو ډېر ناپوهان دي چې د دوی په خبرو باندې تېروځي. په یووالي کې مو ژوند دی، په یووالي کې مو د دنیا او د آخرت بریاوې خوندي دي. ښاد، آباد او بریالي اوسئ. السلام علیکم.